اولی سوال په دې نشست کې هغه ورور کړی دی چې یو مولوي صاحب وی بیان کې دا خبره کوله چې یو ښځه جهنم ته ځي نو د هغې د لاسه څلور سړي هم جهنم ته ځي د هغې پلار او ورور خاون او زوی نو دا څلور سړي د دې یوې زنانه د لاسه جهنم ته ځي چې کله هغه جهنم ته ځي نو دا خبره صحیح ده او که غلطه ده الجواب د نن سبا لویه فتنه دا ده چې په منبر باندې هر سړی کینی او خبره کوي بیا خصوصا زموږ په دې ملکونو کې هلته خو نه څه ادارې شتي چې د دې تپوس کوي نه څه معیار شتي چې کوم عالم به خبره کوي کوم به نه کوي خو بس ورخیږه منبر ته او چې څه دې زړه غواړي هغه ووایه که د مولا په نوم لیږئ او که د سیاستدان په نوم لیږئ بعض پکې په جوماتونو کې د سیاست قصې کوي د سیاستدانان او دا بعض مولیان پکې لطیفې وایي او منګړت او د دروغو قصې نو د افسوس خبره دا دی چې هغه منبر چې په کار ده او د هغې نه د قرآن او د حدیث نشر و اشاعت وشي هغه استعمالیږي د دې قسمه ناروا خبرو او کارونو لپاره دا خبره چې یو زنانه جهنم ته ځي نو د هغې د لاسه به څلور سړي د هغې سره جهنم ته ځي دا حدیث نه په صحیح سند شته او نه په ضعیف سند سره شته نه دا روایت صحیح شتي او نه ضعیف شتي بلکې یو کس هم د بل د ګناه د لاسه جهنم ته نه ننوځي او نه یو کس د بل کس د ګناهونو بوج اوچتوي سورة الانعام کې الله دا خبره کړې ده ولا تکسب كل نفس الا عليها قیامت په ورځ به یو نفس ته هغه څه میلاویږي چې څه هغه کړي دي ولا تزر وازرة وزر اخرى او د یو بل کس بوج ته بل باندې نشي اېښودی هر سړی به خپل بوج اوچتوي قرآن کې الله وایي په بل ځای کې سورة فاطر کې وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى که قیامت په ورځ څوک دا آواز وکړي چې راشئ زمانه دا بوج اوچت کړي نو هېڅ څوک دې بوج نشي اوچتولی اگر که هغه د ده نږدې خپلي خو بیا ته دا بوج نشي اوچتولی نو اصل دا دی او دا صرف په قرآن کې دا خبر نه ده بیان شوي بلکې تیر شوي چې کوم پیغمبران دي هغوی باندې چې الله کوم کتابونه را نازل کړي په هغې کې هم دا خبره وه سورة النجم کې الله دا خبره کړې ده أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى موسی علیہ السلام او ابراهیم علیہ السلام ته چې کومې صحیفې ورکړې شوې وې په هغې کې هم دا خبره وه چې د یو کس بوج بل نشي اوچتولی وان لیس للانسان الا ما سعى او قیامت په ورځ به انسان ته نه میلاویږي مګر هغه څه چې څه ده کړي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونو کې هم دا خبره کړې ده نو اصل دا دی چې د یو په ګناه باندې بل نه رانیوی کېږي نه په دنیا کې او نه په آخرت کې ها اوس دلته یو بله مسله دی چې هغې ته اشاره کوو دې کې شک نشتی چې څوک د لور او د بچی په تربیت کې کمی وکړي یا د خور په تربیت کې کمی وکړي او د الله د نافرمانۍ نه ونه هېروي او د ګناهونو نه د بندولو کوشش ونه کړي تر دې چې هغوی جهنم ته لاړ شي نو دې سړي باندې هم ګناه شتي د دې چې د کوتاهي کړې ده ګناه د کوتاهي په ده باندې شتي او دله الله سزا ورکولی شي دا اوس بله مسله ده لکه داسې ویل چې یو زنانه جهنم ته ځي څلور سړي به د هغې د لاسه ځي دا خو بې دلیله خبره ده خو دا خبره صحیح ده چې د یو زنانه تربیت صحیح ونه کړی شي او تربیت د چا د طرف نه کېږي صرف مور او پلار
ضرور مور پلار خاون وی خاون به تربیت نه کوي خاون به ښځې ته نه ښیي چې دا غلطه ده او دا صحیح ده دا ګناه ده او دا نیکي ده دا خاون دا پلار دا رور دا ټول دلته مراد دي چې څوک هم کمی وکړي په تربیت کې او هغه د چا تربیت چې په ده لازم یا کول پکار و هغه جهنم ته لاړ نو په ده باندې هم ګناه شتي د ده د کوتاهۍ او الله ورله عذاب ورکولی شي الله سبحانه وتعالی قرآن کې یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا ای ایمان والو خپل ځانونه او خپل اهل و عیال د جهنم نه بچ کړئ دا ذمهواري ده زما او ستا چې خپل اهل او عیال د څه نه بچ کړو د جهنم نه نو دا تا سره چې ستا په نکاح کې ښځه ده او تا لازم دي چې ته دې ته دین وښې د بېدینۍ نه منع کړي چې دا د جهنم نه بچ شي ستا بچي زامن دي کلونه دي ستا خویندې وروڼه دا ټول ستا باندې ذمهواري ستا مور پلار او تا ذمهواري ده چې ته دوی تربیت وکړي او دوی ته طریقه وښې دا تربیت یوازې دې ته نه وایي لکه د بعضو په ذهن کې تربیت دې ته وایي چې یو ماشوم به یې وړوکی خس کې او ته به مشر یې ته به د هغه تربیت کوې نه چې څوک هم ستا نه کشران دي یا ستا د لاس لاندې دي د دې ټولو تربیت به تا لازم دي مور پلار چې کله ته ځوان شوي او خبره باندې ورسېد او پوهېږي او خبره کولی شي او صحیح او غلط پیژني او مور پلار په غلطي دوی ته هم دا وایي چې دا کار ستاسو غلط دی چې الله یې د جهنم نه بچ کړي نو دا ذمهواري ده د ټول بلکې او دا خبره صرف په مور نه ده لازم نه په پلار او نه په خاون او نه په رور چې صرف په دوی لازم ده په ټولو مؤمنانو دا لازم ده چې د یو بل خیرخواهي به کوي او کوشش به کوي چې دا بل د جهنم نه بچ شي الله قرآن کې وایي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض مؤمنان سړي او مؤمنان ښځې دا ټول د یو بل ملګري دي بعضهم اولیاء بعض د یو بل ملګري ښه کیسه یأمرون بالمعروف یو بل ته د ښه کار امر کوي وینهون عن المنکر او یو بل د غلط کار نه منع کوي نو دا صرف ذمهواري د پلار هم نه ده او نه صرف دا ذمهواري د رور ده او یا د خاوند ده بلکې زموږ د ټولو د ذمهواري ده چې د یو بل خیرخواهي به کوو او کوشش به کوو چې د بل مسلمان ته ښه لار وښیو او د بدې نه بند کړو والله اعلم